د شاه ټلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. متحده عربي امارات غواړي په کابل کې د اماراتو د پانګوالو او سوداګرو کانفرنس جوړ کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د متحده عربي اماراتو د ځانګړي استازي سیف محمد الکتبي په حواله ویلي چې په دغه کانفرنس کې به د افغانستان لپاره پر هغو پروژو خبرې وشي چې پر مټ به په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ رامنځته شي. دغه راز نوموړي په افغانستان کې د اوسپنې پټلۍ او د سړکونو جوړولو په برخه کې پانګونې ته د خپل هیواد لیوالتیا ښودلې ده. اقتصادي مرستیال ویلي چې افغانستان له طبیعي سرچینو غني هیواد دی او دوی به هڅه کوي چې پانګونې جذب او افغانستان په خپلو عوایدو متکي کړي. چین د افغانستان اوبو او انرژۍ پروژو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. د اوبو او انرژۍ وزیر مولوي عبداللطیف منصور د چین له سفیر جاو سینګ سره د اوبو او انرژۍ اړوند پروژو کې د همکارۍ پر پراخولو خبرې وکړې. په دې ناسته کې دواړو لوریو د اوبو او انرژۍ پروژو په ځانګړي توګه د کاپیسا ولایت د باغداري بند پروژه، په بامیان ولایت کې د 10 میګاواټ لمریزې برېښنا پروژه او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د لمریزې برېښنا پروژو د پلي کولو په اړه خبرې کړې دي. د روزګان او پکتیا د خلکو سختو اړتیاو ته په اشارې نوموړي د چین له سفیر څخه وغوښتل چې په پورته ذکر شویو ولایتونو کې د 10 میګاواټ او 15 میګاواټ ظرفیت لرونکي لمریزې برېښنا پروژو په پلي کولو کې همکاري وکړي. جاو شینګ ژمنه وکړه چې چین به په افغانستان کې د انرژۍ او پراختیا پروژو په پلي کولو کې خپله همکاري لا پراخه کړي. بیګ دیلی له ایراني شرکتونو څخه افغانستان کې د پانګونې غوښتنه کړې. کابل کې د ایران سفیر د کانونو او پټرولیم وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې له ایراني شرکتونو د افغانستان د کانونو سکتور کې د ګډ کار او پانګونې غوښتنه کړې ده. د کانونو او پټرولیم وزارت په خپله ایکسپاڼه لیکلي چې د دغه وزارت سرپرست ملا هدایت الله بدري په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیګ دیلی سره په خپل دفتر کې لیدلي دي. د خبرپاڼې له مخې په لیدنه کې دواړو خواوو د اقتصادي همکاریو پیاوړتیا او په ځانګړې توګه د هیواد د کاني زیرمو برخه کې د همکارۍ د پراختیا په اړه بحث او خبرې کړې دي. خبرپاڼه کې راغلي د ایران سفیر په افغانستان کې بشپړ امنیت او بډایه کاني زیرمې د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا لپاره یو ښه فرصت وباله. دغه راز د ایراني شرکتونو د پانګونې او د کارونو برخه کې د ګډ کار غوښتنه وکړه. هغه دغه راز د افغانانو د تخصصي ظرفیت لوړولو برخه کې د خپل هیواد چمتووالي اعلان هم وکړ. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اقلیمي بدلون پر ناوړه اغیزو اندېښنه ښودلې. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لوی رئیس مولوي مطیع الحق خالص د ډایلاګ ایکشن سازمان له اجرایوي رئیس جولیان واینبرګ او مرستیال کمال اوږده سره کتلي دي. یاد کتنه کې مولوي خالص د اقلیمي بدلون پر ناوړه اغیزو اندېښنه ښودلې او له یاد سازمان څخه یې غوښتي چې د تخنیکي همکاریو ظرفیت لوړونې، نړیوالو کنفرانسونو کې د افغان پلاوي د ګډون او د ځنډول شویو چاپیریالي پروژو د بیا پیلولو په برخه کې د هلې ځلې وکړي. ورته مهال د یاد سازمان مسؤلینو هم د نړیوالو بنسټونو او چاپیریال ساتنې ملي ادارې ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ د لا پیاوړتیا لپاره د هڅو ژمنه کړې ده. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له وچکالۍ، سیلابونو، د اوبو کمښت، کډوالۍ، د خوړو ناامنۍ او ګڼو نورو مشکلاتو سره مخ دی. د پاسپورت عمومي ریاست ویلي چې هره ورځ د 50,000 پاسپورټونو د چاپولو وړتیا لري. د پاسپورت عمومي رئیس عبدالکریم حسیب په یوه خبري غونډه کې ویلي چې دغه ریاست اوس مهال په ورځ کې د 50,000 پاسپورټونو د چاپولو وړتیا لري. هغه ویلي چې د پاسپورت ریاست لپاره داسې سرورونه پیرل شوي او چمتو دي چې راتلونکو 100 کلونو کې هم د افغانستان ډیریدونکي نفوس ته جواب ویونکي دي او د معلوماتو زیرمه کولو وړتیا یې لري. د نوموړي په وینا اوس مهال د پاسپورت سیستم د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اړوند برېښنایي پیژندپاڼو له سیستم سره نښلول شوی او هغه ستونزې ورسره له منځه تللي چې د پاسپورت غوښتونکي له لوري په ډکه شوي فورمه کې د غلطۍ کولو په صورت کې رامنځته کېدي. نوموړي زیاته کړې چې همدارنګه د پاسپورت لړۍ کامله نادي حالت ته راګرځېدلې او هر هیوادوال کولی شي په اسانه ډول پاسپورت ترلاسه کړي. سویس د قومیت پر اساس د پښتنو د ایستلو راپورونه رد کړل. سویس د کډوالو چارو ادارې ویاندې مګدالینا راست ویلي سویس د قومیت پر اساس پښتانه هیڅکله نه باسي او نه داسې کومه پالیسي شته دی. هغه ویلي چې په افغانستان لپاره د پناه غوښتنې او بیرته ستنولو پالیسي وروستي ځل د 2025 کال په اپریل کې بدله شوې او دا پالیسي د اخراج په بهیر کې د قومونو ترمنځ هیڅ توپیر نه کوي. یا د ادارې زیاته کړې چې د پناه غوښتنې او بیرته لیږلو پریکړې د اصلي هیواد د وضعیت د دوامدار تحلیل پر بنسټ ترسره کیږي. له دې وړاندې یو شمېر رسنیو راپور خپور کړی چې د سویس کډوالو ادارې د اخراج مسؤل د قومیت پر اساس د پښتنو د اخراج نظر ورکړی چې د دوی په باور د طالبانو له لوري ورته د نورو په نسبت خطر کم دی. د خوړو نړیوال پروګرام د خوارځواکۍ پر وړاندې مبارزه کې له سختو ننګونو سره مخ دی. د امریکا د NPR راډیو د راپور پر بنسټ د مرستو ډیر کمښت او په ځانګړي ډول له امریکا تر مالي ملاتړ وروسته
د خوړو نړیوال پروګرام سږکال د 40 سلنه بودیجې له کمښت سره مخ دی. د یاد پروګرام مسؤلینو ویلي چې د مرستو ناڅاپي کمښت به د ډیرو اړمنو خلکو د مرګ لامل شي. که څه هم د ټرمپ دولت د دې مرستو یوه برخه بیرته ورکړې وه، خو د افغانستان او یمن غوندې هیوادونو لپاره بیا د مرستې تمدید نه شوې. د یادونې ده چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د خوړو له نړیوال خوراکي پروګرام سره د امریکا مرسته شاوخوا 280 میلیون ډالر وه، خو اوس د ټرمپ دولت لخوا د مرسته صفر ته راټیټه شوې ده. عراق چې د ټرمپ لخوا د پارس خلیج د نوم بدلولو ته غبرګون وښوده. د ایران بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي ویلي سیاسي هڅې د دغې تاریخي نوم د بدلون لپاره د ایران او ایراني ولس پر وړاندې د دښمنۍ څرګندونه کوي او په دې برخه کې هر ډول اقدام به نه قانوني اعتبار ولري او نه به اغېزناک وي. تر دې مخکې د دوو امریکایي چارواکو له قوله داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د سعودي عربستان د سفر پر مهال د پارس خلیج نوم عربي خلیج ته واړوي. پارس خلیج یا خلیج پارس یو تود او اوږد سمندري خلیج دی چې د ایران، سعودي عربستان، کویت، بحرین، قطر، امارات او عراق ترمنځ موقعیت لري. دا خلیج د نړۍ د نفتو یو له مهمو سرچینو ګڼل کیږي او دا سیمه سیاسي، اقتصادي او ستراتیژیک اهمیت لري. د جرمني د محافظه کار ګوند CDU مشر فریدریش میرتس له یو جنجالي بهیر وروسته په رسمي ډول د جرمني صدر اعظم وټاکل شو. نوموړي د پارلمان په دویم پړاو رایه اچونه کې د 315 مثبتو رایو په ترلاسه کولو سره د نوي حکومت مشرۍ لپاره لازم سیاسي مشروعیت وګاټه. هغه ژمنه کړې چې د مالیاتو په راکمولو، د انرژۍ د لګښتونو په ټیټولو او بنسټیزو اصلاحاتو سره به د جرمني اقتصاد له روان بحران څخه وژغوري. په بهرنۍ پالیسۍ کې هم له اوکراین څخه کلک ملاتړ، د پوځي بودیجې زیاتول او د اروپایي دفاعي جوړښت کې د جرمني رول پیاوړی کول د هغه تګلارې مهم اړخونه ګڼل کیږي. نوموړي د رایې اچونې په لومړي پړاو کې په غیر اټکل کیدونکي ډول سره اړینې رایې نه وي ترلاسه کړې. د سوریې ولسمشر نن د فرانسې له ولسمشر ماکرون سره ګوري. د سوریې لنډمهاله ولسمشر احمد الشرع نن چهارشنبه په پاریس کې د خپل لومړي اروپایي سفر پر مهال له فرانسوي ولسمشر ایمانویل ماکرون سره خبرې کوي چې د خپل جګړه ځپلي هیواد د ثبات لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. الشرع چې د بشار الاسد له حکومت وروسته د سوریې مشر ټاکل شوی، له ملګرو ملتونو د سفر لپاره معافیت ترلاسه کړي. د فرانسې چارواکو ویلي چې د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې به په هغو موضوعاتو باندې متمرکزې وي چې د سوریې حاکمیت او امنیت، د اقلیتونو د ساتنې تدابیر، له داعش سره د مبارزې هڅې او د بشري مرستو او اقتصادي ملاتړ همغږۍ پکې شاملې دي. د شاه ټلویزیون قدرمن اوریدونکو او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.